السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنلاین د نکاح کولو صحیح طریقه څه ده؟ پریکټیکل طریقه باندې ان شاء الله تعالی نن موږ تاسو مخې ته چې کوم دی نکاح دی هغه پڑھاو ان شاء الله تعالی پریکټیکل انداز سره. الګ چې کوم دی هغه په دغه کې دی په ریاض کې دی په یو ملک دی او جنې په بل ملک دی یعنی جنې په عمان کې ده. داغه ظاهر خبر ده په یو ملک په بل ملک دی داغه چې کوم آنلاین نکاح دی هغه شریع حواله سره بالکل شریع چې کوم اصول دي شرایط دي دغه مطابق ان شاء الله تعالی موږ پڑھاو. حالانکه موږ په پاکستان کې موجود دي په دې وخت او هغه کسان چې کوم دي هغه الګ چې کوم دي هغه په ریاض کې دي او جنې په دغه کې ده عمان کې ده. نو ظاهر خبره دغه چې کوم شرایط دي هغه دغه مطابق ان شاء الله تعالی موږ تاسو ته مکمل طریقه خو تاسو دا مکمل ویډیو ګورئ او دغه نه علاوه کچري ډیر شي زمنګ مسافرونه دي او بار ملکی کچري آنلاین خپل شری چې کوم شرایط دي دغه مطابق نکاح کول غواړي نو ان شاء الله تعالی زموږ سره تاسو بیا رابطه کولای شئ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تزوجوا الودود الولود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ये हमारा ऑनलाइन निकाह है. ज़मंग ऑनलाइन निकाह था ज़मंग मरगरे दे फैसल खान वल अहमद शेर अब दे वक्त की सऊदी अरबिया की दे और दागसरा द निकाह अक़द की मारिना बिनती ज़हरान इब्न अली अज़्ज़ुहलिया दा पो मकाम सहम ओमान की दा और ददी तरीक़ाकार दा दे ची फैसल खान खपल वकील जो कर ले दलता मोहम्मद इलियास मौलाना मोहम्मद इलियास साहब और मारीना बिनती ज़हरान बिन अली और खपल वकील जो कर दे मौलाना मोहम्मद तैयब साहब और दिखपल इख्तियार फैसल साहब मोहम्मद इलियास साहब लखपल द इजाब कबूल इख्तियार वर कर लें और मारीना बिनती ज़हरान अगे दखपल इजाब कबूल इख्तियार मौलाना मोहम्मद तैयब साहब वर कर लें. उस मंगा सिर्फ द चिकम अलग जिनई दी दी जमंगा कार्रवाई खबूरी
خو باقی تپوسونه ایجاب او قبول ومنګه د دې وکیلانو سره کوو. دون نومبه زما مخاطب د محمد طیب والعجب خان چې وکیل لغه مارینا بنت زهران ابن علی الزهلیہ. محمد طیب صاحب دستا موکلہ مارینا بنت زهران ابن علی الزهلیہ اور عوض 50,000 پاکستانی مہر معجل سرا فیصل خان ول احمد شیر په نکاح کې ورکوم. آیا ستا طرف نه ماته اجازت ده؟ زه خپل موکله مارینا بنت زهران ابن علی الزهلیہ بعوض 50,000 پاکستانی روپے معجل د دې خپل موکلې طرف نه اجازه ورکوم. ماشاءالله دا د چکم د جنې د مارینا بنت زهران داغي وکیل مکته اجازت راکو. وز مخاطب ما فیصل خان ول احمد شیر چکم وکیل له مولانا محمد الیاس ول خان بہادر صاحب سرا محمد الیاس صاحب سان مخاطب ما ز د محمد طیب ول عجب خان موکلہ مارینا بنت زهران بن علی الزهلیہ بعوض 50,000 پاکستانی مہر معجل سرا داغه په عوض کې ستا موکل فیصل خان ول احمد شیر په نکاح کې ترکوما. تخپل د موکل لپاره مارینا بنت زهران ابن علی 50,000 روپے پاکستانی مہر په عوض کې خپل وکیل خپل موکل قبله کنه قبله؟ جی زه خپل د موکل فیصل خان ولد احمد شیر چې زه داغه وکیلم دا مارینا بنت زهران بن علی دا زه خپل د موکل په نکاح کې د 50,000 مہر په عوض کې قبلوما. بحیثیت د فیصل خان وکیل مارینا بنت زهران 50,000 پاکستانی مہر په عوض کې خپل موکل ته قبله ده په نکاح کې. جی بالکل زه د خپل وکیل موکل چې زه وکیل جوړ کړم فیصل خان ولد احمد شیر دا 50,000 مہر په عوض کې ماریا بنتی زهران دا زه قبلوما. بارک الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. ربندوما چې کوم دغه دي گواهان دي یو قاری فضل رازق صاحب دی. قاری فضل رازق صاحب پکې راولا دا پکې یو گواه دی. ایو پکې مولانا عثمان صاحب دی د پکې د گواه دی. ایو پکې مولانا ابراهیم صاحب چې کوم کیمرامین فرضیه چې کوم د سرانجام ورکی ماشاءالله سے د گواه چې کوم په تور باندې شریک دي. دا درې گواهانو او دو وکیلانو او یو نکاحانو داغي چې کوم شریع چې کوم شرایط دي داغي په مطابق دا نکاح چې کوم آنلاین دي دا سر ته ورسید الحمدلله. چې تاسو هم نکاح کول غواړئ آنلاین زما سره رابطه کول شي ان شاء الله تعالی د شریع چې کوم څومره شرایط دي داغي مطابق به تاسو آنلاین نکاح ان شاء الله تعالی پڑھاو او په سکرین باندې تاسو ته چې کوم نمبر هغه په نظر راځي.